د هیواد د شمال ځینو ولایتونو 740 مجاهدینو د بلخ د پولیسو په روزنیز مرکز کې له 2 میاشتو مسلکي او عقیدتي زده کړو وروسته د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په شتون کې د فراغت سندونه ترلاسه کړل. ویل کېږي چې دا له یاد زده کړیز مرکز څخه د پولیسو 8مه دوره ده چې فارغیږي. په دغه موجوده دوره کې 740 نفره هغه محصلین چې عقیدتي او مسلکي درسونه فارغ دي او 15 کسان چې هغه د ډریورۍ په کورس چې د هغوی لپاره به اخر کې هغوی ته هم هغه لیسنس اسناد ورکول کېږي د مشرانو په لاس. په دې مراسمو کې چې د کورنیو چارو وزارت یو شمېر مسؤلینو هم شتون درلود، مسلکي پولیس یې په ټولنه او نظام کې یوه اړینه اړتیا وبلله او ټینګار یې وکړ چې فارغ شوي مجاهدین باید له دغو زده کړو څخه د خلکو د خدمت په موخه غوره ګټه واخلي. چې کومه زده کړه کومه مسلکیت دلته تاسو حاصل کړ دې باندې کوم دې عمل وکړئ، ځکه د دې علم مقصد یو هغه خروج دی من الجهل، چې سړی د جهل نه راوځي او باقي چې کوم دی پوهې طرف ته، نو خامخا د دې حق به ادا کېږي، بل په دې سره به خلکو ته فایده ورسوئ. خیر الناس من ینفع الناس. هغه فکر چې د امارت اسلامي په سطحه موجود ده چې هغوی باید څنګه نظام وکړي، د ولس سره څنګه تعامل وکړي، دغه دعوه دا د تاسو په وجود کې هلته ښکاره کېږي. که تاسو ښه تعامل وکړو او ښه اخلاق مو وکړل او ښه مسؤلیت مو سرته ورسوو، دا به هغه شی وي کوم چې د دې نظام غوښتنه ده. او که خدا نخواسته غفلت وسو، سستی وسوله، دا بیا هغه ترجماني نه ده کوم چې د دې نظام غوښتنه ده. فلهذا زیات مسؤلیت تاسو ته متوجه ده. دغه راز د بلخ مرستیال والي او دغه ولایت د علماو شورا رئیس د نظام په لیکو کې د لوستو ځوانانو رول مهم وباله او ټینګار یې وکړ چې فارغ شوي مجاهدین دي په مسلکي توګه په ټولنه کې د ثبات د ټینګښت او خلکو ته د رښتوني خدمت په موخه هڅې وکړي. هر نظام و هر وقت هر عصری کسته با خود یک فوج قوی، یک عسکری، یک مساعکر قوی، یک لشکر قوی را و می‌داره و نیازمند هستند. اگر ما و شما در مقابل این نظام یک ذره هم خطایی قصدی را بکنیم، بروز قیامت مثل که امروز ایستاد هستیم، ما و شما جوابگوی پروردگار عالم می باشیم. ورته مهال دغه مرکز د 8مې دورې فارغان د خپلو زده کړو پر اړوند د رڼا اچولو ترڅنګ ژمنه کوي چې څه یې زده کړي دي د هیواد او خلکو د خدمت په برخه کې به ترې غوره ګټه واخلي. ما درس خواندیم برای چک پنج که در وطن خود خدمت میکنیم، وطن خود خدمت میکنیم، صادقانه خدمت میکنیم. وقتی که از اینجا بریم صادقانه در ملت غمدیده افغانستان و امارت اسلامی افغانستان میخوایم صادقانه خدمت میکنیم. باید ویل شي چې د بلخ ولایت د پولیسو روزنیز مرکز د هیواد په شمال زون کې یو له سترو پوځي روزنیزو مرکزونو څخه دی چې تر دا مهاله د بلخ، سمنګان، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو شاوخوا 14,000 مجاهدین په 8 دورو کې روزلي او فارغ کړي دي.